زرغون افغانستان جام دویم پړاو د زرغون افغانستان جام سیالي سبا یعنی د اپریل په 9مه نیټه پیلېږي. دغه سیالي چې په خوست کې کیږي پکې څلور لوبډلې ګډون لري چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړو په ګډون کورني لوبغاړي هم پکې برخه اخلي. افغان لوبغاړی محمد نبی له خپلو اولادونو سره یو ځای د عمرې ادا کولو لپاره لاړ. هغه په ټولنیزو رسنیو کې عکس هم خپور کړی دی چې په عکس کې ورسره زامن هم لیدل کیږي. پاکستان په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ لوبه کې نیوزیلینډ ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې نیوزیلینډ 288 منډې کړې وې چې پاکستان دا هدف د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. په دغه لوبه کې ډاریل میچل او فخر زمان سلیزي ووهلې. پاکستان 13 ورځ په نړیوالې ورځنۍ لوبه کې نیوزیلینډ ته په ماتې ورکولو سره 500مه نړیوالې ورځنۍ لوبه وګټله. له استرالیا او هند وروسته پاکستان درېیمه لوبډله شوه چې په نړیوالو ورځنیو لوبو کې 500 لوبې ګټي. کرک ټریکر ویبپاڼې په افغان لوبغاړو یوه لیکنه کړې ده چې کوم افغان لوبغاړي په IPL کې ډېر اغیزمن ثابت شوي دي او په دې لړ کې هغوی د 15 افغان لوبغاړو په اړه معلومات ورکړي دي چې پکې راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، رحمان الله ګربز او نوین الحق په ترتیب سره راغلي دي. د یادولو وړ ده چې په IPL کې فضل حق فاروقي او نور احمد لکنوال هم لوبیږي. بابر اعظم 13 ورځ د نیوزیلینډ پر وړاندې لوبه کې 12 نړیوالې منډې هم پوره کړې. هغه له ویراټ کوهلي وروسته دویم آسیایي توپوهونکی شو چې په 286 کمو نړیوالو لوبو کې 12 منډې پوره کوي. نن د IPL 38مه لوبه د پنجاب کینګز او لکنو سوپر جاینټس لوبډلو ترمنځ د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. د لکنو سره نوین الحق هم لوبیږي چې په تیرو دوه لوبو کې لوبېدلی دی او په دواړو لوبو کې 19 منډې ورکړي او په یوه لوبه کې یو وکټ هم اخیستی ده.